دا سندره مې ځکه سلو کړه چې دا خو زه یوټیوب ته ورکوم بیا پې کاپي رایټ راشي که نه نو ځکه مې سندره سلو کړه او استاد هم خو سور سړی دی او موږ بېګا شپه وکړه په پولي خمري کې او د پولي خمري نه اوس روان یو مزار شریف ته موږ وایو چې یاره مزار شریف ته به چکر ووهو مزار خو زموږ د یادونو ښار دی د ژوند د ټولو بهترینې ورځې چې دي هغه موږ مزار شریف کې تېرې کړي دي پرایم ټایم و که نه عبدالحق بس د ځوانۍ ورځې داسې وایي نوجواني هغه وخت کې ما ورته ویلي وو که نه وایي د روضې نه کرامات تللي صاحبه د روضې نه کرامات تللي صاحبه د روضې نه کرامات تللي صاحبه د روضې د ملنګانو مزه نشته او جنکۍ ګریوان پاره پکې ګرځېږي د دې ښار د هلکانو مزه نشته واه 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 جنکۍ ګریوان پاره پکې ګرځېږي او د دې ښار د هلکانو مزه نشته او دلته ګوره او دلته ځاله د کوترو شکر دلته د کارغانو مزه نشته واه 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 مزار چې دی د یادونو ښار دی بالخصوص زموږ دپاره بلکل زموږ ټول هغه څه ځواني چې ده او څه یادښتونه چې دي او کوم څه چې کړي دي او څه چې به موږ په آینده کې یادونو هغه په مزار کې شوي بلکل آینده دا موږ چې نن څه یو که نه چې په آزاد پټ باندې خپل کار پرې غوستی شو ګرځېدی شو نو شاید دا هم د مزار برکت اوسي یو ټپیزه ده چې وایي یا مزارۍ سپینې کونترې یا مزارۍ سپینې کونترې ناز ندي زاره شم ناز پرورې کور دې نږدې کوڅه دې لري کور دې نږدې نو کوڅه دې لري د خولې خبرې دې زموږه تره راځي واه 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 مزار به نه هېرو بلکل به نه هېرو یو ښار نه دی د مزارانې کوڅې سره زموږ یادونه تړل شوي یاد دي چې د شپې به نیمه شپه راووته په سړک په سر به هغه مشهوره سندره څه ده احمد ظاهره سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیوند دیاری به قلبم تو بستی با من پیوستی دا به بیله واقعیت بلکل یادونه دي نو نیمه شپه د مزار په سړکونو باندې موږ دا ټپې دا سندرې ویلې یا به هغه د سلمان سروکي و چې اوس به زمونږ ویني ګډې وډې ځینه څوک به راشي دا سروکی و او اوس چې دی اوس نو اوس بله شپه ناست وم ځان سره کابل کې دا دغه مې ولیکلو دا نظم غوندې مې ولیکلو چې په دا توره تورګمۍ د شپې اخر کې څه یادونه لکه ساندې را په زړه شي په دا توره تورګمۍ د شپې اخر کې څه یادونه لکه ساندې را په زړه شي په دا توره تورګمۍ د شپې اخر کې یو بایللی سړی څرنګه وده شي واه 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 په دا توره تورګمۍ د شپې اخر کې یو بایللی سړی څرنګه وده شي په دا توره تورګمۍ د شپې اخر کې د خپل زړه د ملکوت په غږ راباسه واه د همدغو ورکو ساندو په ګرشل کې دغه ورکو ساندو سره ناسم نو دا خبرې دي که نه چې وخت یې سړي ته ور په زړه کوي د هېرېدو نه یې جانانه او که د تاویز پسې ملا به غاړه واه 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 مزار داسې ښار دی چکر به و مزار کې هم چکر و په یارانو هم بیا لږ لږ مزار کړو د مزار په کوڅو کې به همدقسې ویډیو کوو عبدالحق هلکه دلته چې په کومو کوڅو سره داسې یادونه تړل شوي که نه نو چکر به ګرځو به ژوند به کوو هغه زموږ خپل ملک دلته موږ څوک هم نشي وري کولی که نه اکثره حالاتو پسې خبرې کوي چې طالبان راغلل او حکومت بدل شو اوس دا ملک داسې پردی لګي خاوره کله هم نه پردی کېږي خاوره زموږ خاوره ده که څوک ترېځي که څوک راځي نو ستا پرې څه صابره که څوک تې ځي که څوک راځي نو ستا پرې څه صابره ستا له محفله چې یو لاړ شي راشي سل ملګري واه 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 بلکل چې څوک وتښتېد د یورپ ته هغې دې نه وشي جاني د هغې دې نه وشي جاني دا خاوره ټول شریکه خاوره او ګرځو به دا قرآن کې هم الله جل جلاله فرمایلي دي چې بس تاسو په ځمکه خواره شئ وګرځېږئ او زما قدرتونه وپېژنئ یعنې ګرځېدل هم یو مباح کار دی مباح کار نه دی روا کار دی همغه هر څه مباح بلکل روا دی موږ خو څه وزیر د حج اوقافو نه وي چې هر څه ته مباح وي بلکل زموږ په دغه باندې بیخي روا کار دی روا ته روا وي او ناروا ته ناروا وي دا چې اصل په اشیاو کې اباحت دی او هغه هر څه ته یې مباح وایي نو هغه د هغې خپل کار دی خو لکه وایي که نه چې یاره صریح دلیل نشته نو دا اوس مباح ورته وایه ښه
زه یارانو باندې ان شاء الله ځای ځای به داسې ګورو ګپ شپ به ورسره لګوو.